السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په ټلیفون کې د ښځې سره داسې خبرې څنګه دي. محترمه، د ښځې او د خاوند په مابینځ کې هغه څه شته چې هغه د بل قریب سره داسې تعلقات نه راځي. یعنې تر مور نه ژوندی قریب نشي راتلی، تر پلار ژوندی قریب نشي راتلی، خو د ښځې سره هغه اسرار د سړي جمع وي چې هغه د مور د پلار مخته هم سړی نشي کولی. نو خبرې پروا نه لري چې یو بل ته خبرې کوي چې مثلا یادېږم یا پلانکی دی یا پلانکی دی، خو لیکن تر چوکاټ دې نه وځي چې مخکې موږ بیان وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي تاسې د خپل حال د باندې مه راباسئ، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې شر د انسانانو عند الله منزلة یوم القیامة الرجل هغه سړی دی چې هغه د ښځې حال د باندې باسي یا ښځه د نارینه حال د باندې باسي، او دغه رنګه یو دی دا بل ته نور نه ور یادېږي چې دا ورته وایي چې پلانکی ښځه ومېړه دی سره کوي، دی وایي پلانکی ښځه ومېړه دی سره کوي. داخل په چوکاټ کې چې نو سره وغږېږي څه مشکل نه لري چې یا دی راباندې ګران یا نو هغه چې د دوی د زړه غوټې سره خلاص کړي هغه پروا نه لري. موسوعة الفقهية جلد 4 صفحة 13 مباحث الوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.